السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 40 نور کسان وژلي دي. بل اړخ ته د پیپلز پارټۍ د مرکزي چیرمن بلاول بټو زرداری د کرونا وایرس ټیسټ هم پازیټیو راغی. د پاک پوځ شپږ میجر جنرالز ته ترقي ورکړې شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کرونا وایرس له کبله به په پاکستان کې د یورپ په شانتې لاک ډاون لګولی شي او نه به کاروبارونه بندولی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سویګیز د لو پرشر په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د ګلګت بلتستان د اسمبلی نو منتخب ممبرانو حلف واخیسته. څلور میاشتې اګاهو د لاهور نه اغوا شوې جنۍ د ترناب پارم نه میلاو شوه. په صوابۍ کې د روډ په پیښه کې یو کم عمر طالب علم مړ شو او 19 نور شدید زخمیان شو. د مسلم لیگ نون جاوید هاشمی د جماعت اسلامی د مرکزی امیر سراج الحق د مور بیبي فاتحه خوانی وکړه. بابای صحافت پیر سپید شاه خاورو ته وسپارلی شو. د ملتان انتظامیه پی ډی ایم ته د جلسې د اجازت ورکولو نه انکار وکړ. د نیوزیلینډ په دوره د تلونکي پاکستانی قومي کرکټ ټیم د شپږو کیلاړیانو د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 40 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 3306 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 43,963 ته ورسېده. بل اړخ ته د راغلو اطلاعاتو مطابق د پیپلز پارټۍ د مرکزي چیرمن بلاول بټو زرداری د کرونا ټیسټ هم پازیټیو راغی. د ایس پی آر مطابق د پاک پوځ شپږ میجر جنرالز ته ترقي ورکړې شوې ده. کومو شپږو میجر جنرالز ته چې ترقي ورکړې شوې ده په هغې کې میجر جنرال اسف غفور، اختر نواز، سردار حسن اظهر، سرفراز علی، محمد علی، سلمان پیاس شامل دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې نه به اپوزیشن ته انارو او نه به د جلسو په نوم باندې د خلکو د ژوندونو سره د لوبو کولو اجازت ورکولی شي. د زیاته کړې ده چې نه به د یورپ په شانتې مکمل لاک ډاون لګولی شي او نه به کاروبارونه بندولی شي. د وی چې مونږه د قبضه ګروپ خلاف کاروایی شروع کړې ده.
دا خبرې په لاهور کې د خبرو اترو په دوران کې او د عالمي اقتصادي فورم ډایلاګ د ورچوال وینا په دوران کې کړې دي. بل اړخ ته وزیر اعظم په کراچۍ کې په ټرانسمیشن پلان باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې آرمي چیف جنرال قمر باجوا هم شرکت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوی ګیس د کم پریشر په حواله باندې د اجلاس صدارت کړی دی. د په دې مقاوي چې په پیښور او خواوشاو علاقو کې بعد د سوی ګیس د کم پریشر اهمه عوامي مسله زر تر زره حل کولی شي. په دې موقع باندې د سوی ګیس حکامو وزیر اعلی ته د سوی ګیس د بحالۍ او د ترقیاتي منصوبو په حواله باندې تفصیلي بریفینګ ورکړ. بل اړخ ته وزیر اعلی محمود خان د اوبو د ټیسټ د ګرځنده لیبارټرۍ افتتاح وکړه. د ګلګت بلتستان د اسمبلی نو منتخب ممبرانو حلف واخیسته. د وزیر اعلی د عہدې دپاره وزیر اعظم ته 4 نومونه ولیږلی شو. نوی منتخب شوی اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب وکړ. د ملتان انتظامیه پی ډی ایم ته د جلسې کولو د اجازت ورکولو نه انکار وکړ. بل طرف ته پی ډی ایم دا خبره واضحه کړې ده چې دا جلسه به په هر حالت کې کولی شي. د پښتو ورځپاڼې چیف ایډیټر بابای صحافت پیر سپید شاه خاورو ته سپارلی شوی دی. د خدای بخیلي په جنازه کې سرکاري افسرانو، سیاسي مشرانو، حکومتي اهلکارو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی. پیر سپید شاه 13 ورځ حق رسېدلی و. د صوابۍ په علاقه شاه منصور کې د چوټۍ په وخت کې د سکول د بس او پیک اپ د جنګېدو په نتیجه کې یو کم عمر طالب علم مړ شوی دی. 19 نور شدید زخمیان شوي دي. د روډ په دې پیښه کې کم عمر وکلن همدان حق ورسېده. زخمیان په فوري توګه باندې هسپتال ته ورسولی شو. د کې پی کې پولیس د اطلاع مطابق د لاهور نه 4 میاشتې اګاهو را تختولی شوي جینۍ د ترناپارم نه بازیاب شوه. په دې موقع باندې ملزم گرفتار شو او د قبضې نه 1.5 کروڑ روپۍ هم برآمد شوې. ملزم وسیم دا جینۍ اول کوټې ته وتښتوله او بیا یې د کوټې نه ترناپارم ته راوستې وه او دلته یې پټه کړې وه. بل اړخ ته د سپیشل برانچ د سب انسپکټر محمد اقبال قاتل اشتهاري زاهد عرف چاچا په یخ کوی کې په پولیس مقابله کې ووژلی شو. دا مقابله مسلسل 10 غنټې جاری وه. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر جاوید هاشمی د جماعت اسلامی د مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د مور بی بی فاتحه خوانی وکړه او د سره د تعزیت اظهار وکړ. د راغلو اطلاعاتو مطابق د نیوزیلند په دوره د تلونکي پاکستانی قومي کرکټ ټیم د 6 کلاړیانو د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. پاکستانی قومي کرکټ ټیم نیوزیلند ته په رسېدو باندې د مخکې نه د 15 ورځو دپاره قرنطینه کړی شوی دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.